د بیټک ټي وي ډیرو ګرانو کتونکو او خوږو اوریدونکو ستاسو ملګری حمزوي یوسفزی یم د یوه نوې خپرونې سره راغلی یو د صوابای زیدې کلي ته. دلته کې تاسو کتی شئ دا بورډ زما شاته چې د بي ایچ یو هسپتال دی کوم چې د یونین کونسل زیدې هسپتال دی. په د دې کې ډېرې زیاتې ستونزې وې، مسلې وې د دې ځایګهي خلکو په وینا باندې، په بار بار کمپلینټ باندې مونږ راغلي یو. خو خدای دې وکړي چې په دې جنګړ کې یا په دې ګټو لوټو کې زه د دغه خپل کیمرامین خواته ورسمه. لار هم نشته، تاسو ته به ښایو د هسپتال ته به مو دننه بوځو. د هسپتال دننه حال به تاسو ته ښایو چې دغه په څه حال باندې د هسپتال پروت دی. زیدا د څه اندازې مطابق تقریبا د 40,000 آبادی کلی دی. دلته ډېر لوی لوی خلک پیدا شوي دي. د پاکستان صدر لغاري چې کوم تیر شوی دی هغه دلته کې د خپل میټریک تعلیم د دې کلي نه حاصل کړی دی. سینیټر فیصل جاوید چې د موجوده حکومت کې سینیټر دی، د سینیټرای په چوکای باندې ناست دی، هغه هم د دې کلي سره تعلق دی. د موجوده سپیکر نیشنل اسمبلی جناب اسد کیسر صاحب هم په دې سړک چې تاسو تخکاری په دې باندې د تګ راتګ لار ده او دغه خوا کې د هغوی کلی دی. د ایم این ای عقیب الله خان صاحب چې د صوبایي اسمبلی غړی دی هغه هم د دې خوا کې کلي سره تعلق دی. داسې نور بلا زمونږ کریم خان چې د وزیر اعلی مشیر دی د انډسټریل او د تجارت، هغه هم د دې حلقې سره تعلق دی. د هغوی ملګرو سره به خبرې کوو، د هغوی نظر به تاسو ته ښایو او د دغه هسپتال عملې سره به ملاویږو. موږ سره چې کم معلومات موږ سره دي په دې کې تر دې ساعته پورې 10 کسه چې کوم دي سره د ټول سټاف 10 کسه دلته کې موږ اورو چې دلته کې د مالی د سویپر او داسې 2-3 پوسټه خالی دي. د تیرو شپږو 7 میاشتو راسې چې په بار بار وینا سره هم هغه پوره کړی شوي نه دي. نو ګورو چې په دغه دومره سټاف کې د دې دومره آبادی د دې دومره با اختیاره خلکو د لاس لاندې دغه هسپتال په څه حال دی. مونږ سره اوسئ، دغه هسپتال ته مو دننه بیایو، مونږ سره اوسئ. مونږه اوس راغلو د هسپتال دننه تاسو ته ښایو. دلته ذمه داره خلکو سره ملاویږو، د هغوی نظر به تاسو ته وړاندې کوو. کوم چې د حکومت د کم ویان دي یا د هغوی کم سپوکس پرسن دي هغه هم دلته کې راغلي دي. د هیلث ډپارټمنټ خلک هم دلته کې راغلي دي. د سی این ډبلیو خلک هم دلته کې ذمه داره چارواکي راغلي دي. د هغوی خبرې به هم تاسو سره ښایو او د کلي د ځایګهي ولس خبرې به هم تاسو ته در رسو. نو ما سره اوسئ او په هسپتال کې مو دننه ګرځو. هسپتال دننه راغلو. څنګه چې مو تاسو ته وویل چې دننه حال درته ښایو، نو تاسو کتی شئ که زما دغه کیمرامین تاسو ته دغه د دې هسپتال حال ښایي یا موږ چې په کوم ځای کې ولاړ یو. نو دا زما داسې اندازه ده چې دا زوړ بلډینګ دی، نوی بلډینګ هغه طرف ته دی، دا زوړ بلډینګ دا دې طرف ته یو بل بلډینګ دی، هغه هم تاسو ته ښایو. او داسې راځئ موږ سره د دغه ذمه دارو خلکو سره به خبرې اترې کوو چې دا په څه حال پروت دی، نو چې دا ولې پروت دی یا دوی سره څه داسې خبره شته چې هغه مونږ ته وکړي. مونږ سره اوسئ. جی تاسو ته چې څنګه ښکاره ده چې تاسو د هسپتال بهر حال ومولید، بیا دننه مونږ راوستئ. دغلته چې څومره مشیندرای پرتې دي، څومره ذمه داره خلک دي، سټاف دی، هغوی سره هم میلاو کړئ، هغوی خبرې مو تاسو واورېدې.
مونږ سره دلته کې د موجوده چې کوم واکمن ګوند دی د هغې سپوکس پرسن یا ذمہ داره سړی عطاالله خان د تحصیل صوابای صدر دی او ذمہ داره سړی دی دلته کې راغلی او مونږ ډېره زیاته مننه کوو د کلي د خلکو د طرف نه هغوی ته به خواست کوو د هغوی خبرې به تاسو سره شریکوو چې دلته د خلکو سره میلاو شو د دوی خبرې شاترې دوی سره وشوې او څه په روان وخت کې د دې هسپتال به څه صورت حالي نو دوی نه دغه تفصیل به اورو. ډېره زیاته مننه ستاسو چې وخت مو راله کړ بیا دلته کې رالی نو مونږ سره دغه تفصیل لږ شریک کړئ چې څه روان دي او څه به دلته کېږي را روان وخت کې. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. فضل الله زه ستاسو د دې ټول ټیم د ټول میډیا ټیم د خپلو ملګرو د خپل تنظیم د ټولو وروڼو ډېر شکرګزار یم چې ما دا موقع راکړه او زه دلته راغلم. زما ملګرو زما وروڼو تاسو ټولو ما ته دا ویلو چې یو څو ورځې مخکې چې د دې ځای دوره به مونږ کوو نو ما راجد ته ویل چې دا ډېره اهم ده او دا ډېره یو لوی ایشو ده او زیاده چونکې یو مرکزي کلی دی او ډېر لوی کلی دی او ډېره لوی آبادي ده او زمونږ د ټولو غیر چاپېره کلو د دې ضرورتونه دلته زیاده کې پوره کېږي نو دا ډېره د افسوس خبره ده چې مونږ دې ځای کې په دې باندې دا کوو خو چونکې الحمدلله د زمونږ د حکومت د شروع ورځې نه په دې خبره باندې فوکس دی اگر چې ډېر زیات مشکلات دي یا مالی مشکلات دي د سټافینګ خبرې دي خو هغه مونږ نه دي کتلي زمونږ ملګرو ټولو هر ځای کې خپل پوره وس او کوشش کړی دی چې کم ځای کې پبلک ته عوامو ته کمې ستونزې دي هغې سره هغه مخ دي نو د هغې دپاره مونږ هلې ځلې شروع کړو نن الحمدلله ما اوس ډي جي هیلث سره او زموږ ډي ایچ او صاحب سره دواړو سره رابطه وشوه تاسو ګنټه بعد دا کتی شي چې دا د دې دپاره کوم هغې فیزیبیلیټي رپورټ هغه پیش شو او دا د هغې په اے ډي پي کې ریفلیکټ شو او راغلل شامل شو پکې او دویمه خبره دا ده چې په دې باندې به اوس انشاءالله دی پی سی 1 سبمیټ کړي او ټینډرینګ پروسس طرف ته بلاړ شي دا موجوده چې کوم بلډینګ دی دې دپاره چې زموږ د سی ان ډبلیو کوم مشران ملګري راغلي دي علمزیب صاحب دي صبور صاحب دي هغوی چې کوم رپورټ سبمیټ کړي پی سی 1 او پی سی 2 د هغې مطابق هغوی تللي دي او په اے ډي پي کې هغه شان ریفلیکټ شوي دي هغوی به ورټیکل ځي او انشاءالله یو ډېر ټیک ټاک بلډینګ به دا کړي د موجوده بلډینګ حوالې سره دوی ته چونکې د سټافینګ مسلې دي هغې دپاره هغوی به نوې سیني چې کله دا آر ایچ سی شو او د آر ایچ سی نه بعد د دې به سینی برو شي دا به چې کوم ټینډر ته د بلډینګ هم دغه شي او د دپاره به د نور سټاف ارینجمنټ هم وشي نو نن الحمدلله دا پروسس ټیک ټاک طریقې سره عملی طور دا شروع شو عملی قدم طرف ته مونږ لاړو بقاعده کې د صفایي خبرې وي د سره د سټاف کمې دي هغې دپاره مونږ ټي ایم ای ته هم ټلیفون وکړو سپیکر صاحب هم ورته وکړو پی ایس ایف دي کریم لالا دي را سره هم په رابطه کې ټول چې د دې صفایي دا مسله به هم د سبا نه په دې باندې کار شروع کړي هغه خو به وشي خو دلته کې د سټاف خو مسله به څه دا خو به یو ورځ ټي ایم ای والا راشي یا دوه ورځې ای به صفا کړي موجوده دلته کې به د مستقل څه د سټاف هغې ته ما د دې دپاره وویل خو چونکې په دې سټاف باندې هلته کې لیټیګیشن شروع دی د محکمې او د خلکو تر منځه یو عدالتي جنګ شروع دی هغه محکمه وایي چې مونږ کیس وګټو مو ته تاسو دې کې ریکروټمنټ وکړئ نوې سټاف واخلئ هغه وی تر هغې پورې دا مسله چې تر څو نه ده حل د سټاف مسله نه حل کیږي دا به انشاءالله دا به هم زر هغوی وایي چې مونږ یې پروسس کړو کیس چونکې سپریم کورټ ته تللی دی هلته نه به دغه شي نو انشاءالله د سټاف مسلې به هم ډېر زر تر زره دا مسله به هم خدای هواره کړي خو تر څو چې نه دا شوی نو تر مونږ د هغې پورې سپیکر صاحب ټي ایم ای سټاف ته ویلي دي او د دې د هسپتال د صفایي به پوره دغه کیږي او مطلب چې کومه مسله د هغې دپاره مونږ روان یو لکه پرېږدو تر څو چې هغه یو حل طرف ته نه ده بوتلی انشاءالله ډېره زیاته مننه ستاسو چې وخت مو راکړی خوشحاله آباد اوسئ ډېره